زه دومره حیرانه یم چې حتی شفاخانو کې ګرځم ډاکټران ته زاري کوم چې زه مې ګردې خرڅوم د ماشومانو لپاره مې د کور کرا لپاره کار مې کول په یو کور کې مې کار کول حتی دومره مجبوره شم چې ګلکاري مې وکړو د سړیانو سره مې شګه خپل په سر مې جګول 3 منزل ته غاړه مې کسر کړې تکلیف د غاړه پیدا کړې نو په ما ډېر سخت تېرېږي دا ماشوم رانه کالي غواړي بوټان غواړي چې شی نشته را سره مکتب ته ځو همداسې خپې لوسي غټ زوی مې همدا ده هېڅ کوم چاره نه لرم چې زه د دې تداوي کوم دا کار وکړي خپل په خپو لکه نورو هلکانو غوندې باندې لاړ شي کار وکړي درس وایي دغه شپه ورځ راته پروت ده دا زه یو زوی مې د بوټ پالشي کوي د ورځې 10 روپۍ 40 روپۍ ګټي زه هماغه وچه ډوډۍ واخلم پرونی ډوډۍ چې نانوایي کې پاتې شوې هغه اخلم چې بیا 2 دانې ډېر راکوي دومره مجبور یم چې هېڅ نه پوهېږم چې کوم دغلته سړکونه جوړېږي وایم راشم دوی سره کار وکړم دوی وایي چې نه ښځو ته اجازه نشته نو دا خو ډېر سخته ده هغه ورځ مې وویل دوی ته مرګ موش راوړم تاسو هم ته یې ورکړم زه یې خورم زه خو نور هېڅ چاره نه لرم دوی راته په ژړا شو چې ما ته ویل مور دا ژوند خو تا خو ما ته نه ده راکړی دا خو خدای راکړی نو ته ولې په موږ ظلم کوې دا ژوند موږ اخلي سوال نشم کوی غیرت راکړې راځي شرمېږم سوال نه کوم خپل د پردو نه د هر چا نه قرضداره یم ډېر په عذر زاري حتی دومره زه مجبوره شوم چې هماغه کس ته مې ویل چې خیر ده زما دغه یو اولاد ځان سره ګرو کړه اوس چې زه ستا قرض بېرته خلاص کړم زه دومره مجبوره یم خلک راته قرض نه راکول دومره مجبوره یم چې اولادونه مې وړي خیر ده دغه ځان سره کښېنوه چې زه ستا قرض خلاص کړم بیا به راشم دغه اولاد به مې ویسم زه هېڅ چاره نه لرم هېڅ نه پوهېږم چې شی وکړم ژوند راته سم عذاب شوی ده لاړم ورته کور ته په خور ته ورته وغورځېدم او زارۍ مې کول چې دوی څوک نه اخلي که نه چې زه یې لاړ شم خرڅ یې کوم دوی خو څوک نه اخلي که نه زه دومره مجبوره یم نه پوهېږم چې شی وکړم یو ښځه یم او دغه ټول را سره دي هېڅ چاره نه لرم زه چې شی وکړم وروره بس زه خپله هم شرمېږم څومره قرضداره څومره قرض غواړم مول زه زوی مې غټ دی څه به دا وکړي څه به زه وکړم دا راته په ځای کې پروت ده ګرځېدلی نه شي ورځ په ورځ وچېږي خپې لاس ورکړی دی د دې د تداوي څومره مصرف راځي معلومات زه هېڅ نه پوهېږم چې زه د دې علاج کوم ځای نه شروع کړم تداوي وکړم چې دا ولې دا تقریبا دا 6 کاله کېږي نو نه پوهېږم دا یو دم چې د دې خونریزي شروع شي همداسې وینه ځي بیا ته څه کوې نو چې دا وینه ځي خلاص بېرته کور ته راوړې اوبه ورباندې اچوم بس لږ بوره اوبه کوم خوله کې واچوم چې دا وخوره صحیح کېږي نور هېڅ شی هم نه ده کړی ورته پرون نه چې ته به دغه لاړم یو دانه دواخانه نه مې یو دانه په 10 روپۍ پرستامول او د ګروفین مې ورته راوړل خلاص نور هېڅ شی مې نه ده کړی دا خور چې تاسو یې ژړا او د زړه دردونه واورېدل دا زوی یوازینی هیله او امید و دا هم ورته مریض شو د دې ټوله درملنه یو پاکټ بروفین ګولۍ دي او دا هم په خپل فکر ورغلی د هلته اخیستي هماغه زړه دی چې مخکې د خاوند سره خوړه اوس یې د خپل زوی سره خوري راځئ چې دغه ژړا په خوشحالۍ باندې بدله کړو د دې تنکي ځوان درملنه وکړو خور وویله چې 3,50,000 افغانۍ زه قرضداره یم یعنې داسې چا نه قرضداره ده چې پیغور یې ورکړی چې اولادونه دې خرڅ کړه او زما پیسې راکړه راځئ چې د الله رضا لاسته راوړو درملنه یې وکړو قرضونه یې خلاص کړو او د ژمي کې کوټه ورته ګرمه کړو نو $100 که موږ د میاشتې ورته ولیږو نو انشاءالله دا خور به نور نه کړېږي نور به بیرون نه وځي نو نن موږ یو څه اندازه مواد ورته راوړل ژمني توکو کې 2 کمپلې دي ګازي بخارۍ ده او وړه وریجې او غوړي او لوبیا او الحمدلله تر پیازو کچالو پورې ورته راوړل خو دا به د دې د یوې میاشتې خرڅ وي یوه میاشت ګزاره به ورباندې وشي هغې نه وروسته به بیا هم دا محتاج وي نو د دې تر څنګ مو څه نغدې پیسې هم ورته راوړي دي تر څو دغه خور چې قرضداره ده او د کور کرایه هم ورباندې پاتې ده هغه نوره قرضداري خو په دې نه خلاصېږي خو د کور کرایه به انشاءالله ورباندې وشي رسول الله صلی فرمایي څوک چې په دنیا کې د یو مسلمان حاجت پوره کړي الله تعالی به د دنیا او د آخرت حاجتونه پوره کړي موږ ټول حاجتمن یو راځئ چې هغه خپل حاجتونه د دغې لارې د الله تعالی نه وغواړو او پوره کړو